سعدالله جان برق د مینې لیونی د پښتو ورک مین د قام د ویښولو په غرض د نیمې پېړۍ نه زیاته موده د لفظونو په لیکلو بوخت هغه ستر شاعر ادیب محقق او ډرامه نګار چې پښتو ته یې په غیږو غیږو کتابونه ورکړي خو د پښتو د بڼ د خپل زړه په وینو د خړوب کولو تنده یې لا تر اوسه نه ده ماته او وایي اخر ساه به رانه وځي په دې تنده لیونۍ کې پښتنو دپاره د ښاغلي برق نامه د هېڅ پېژندګلۍ محتاجه نه ده د خاورو لوټو په یو خړ کور کې پیدا شوی دغه عظیم دانشور چې د شهرت چرچې د پښتانه په ټول وطن کې خورېږي ولې اوس هم د یو عام زمیندار او کروندګر په توګه د کلي په پولو پټو د سادګۍ ډک فکري ژوند تېروي ډیوه مو نن د نوښار ضلعې د پبو ډاک بېسود سیمه کې د برق صاحب کور او پټي ته ورولي او هغه سره د هغه په ژوند فن او ادبي خدماتو خبرې کوي برق صاحب تاسو پیدایش کله شوی د والد صاحب زده کړې تعلیم په دغه حواله باندې دا کلی چې دی نو دا خو اوس داسې نه دی اول دلته سکولونه هم نو عام طور خلک بې تعلیمه وو همدغه مقامي تعلیم به جومات کې او یو ځای بل دی بیا چې انګریزانو وخت کې سکولونه شروع شول نو اولنی سکول په سوکنو کې جوړ و بیا رو 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 دغه شو نو زموږ د کلي کې پرایمري سکول جوړ شو نو چې پرایمري سکول جوړ شو نو بس هغې ته زه روان شوم ما نه وړاندې هم خلک تلي وروسته او بیا هغه تر څلورمه پورې و پنځم نه به مونږ په بو ته تلو نه د پیدایش کال مو کوم یو هغه پنځمه مۍ ده او 1940 1940 یولسمه مۍ ده زه غلط شوم نو ستاسو د پیدایش نیټه چې ده 11 مۍ کال 1940 ډاک بېسود دا مقام دی او د والد صاحب نوم مو څه و؟ عجب خان نوم و د نیکه مې محمود خان نامه و نو تاسو بیا تعلیم ابتدایي هم د دې کلي نه وکړل تعلیم ابتدایي څلورمه پورې مو دلته ووایي او پنځم له بیا پېښور تر لسمه پورې بیا په بوته او اوس همدغه و دېنه زیاتي نه دی لسم پورې نو بس کالج خو هغه زمانه کې ډېر لرې و نه زمونږ پلار نیکه دا برداشت کولی شول زغملی شول که نه نو د ژوند کیسه خو به م روانوي دا به کوو چای مو را باندې وڅښلې ورسره د جوارو ډوډۍ وه ډېر خوند یې وکړو زمیندارانه زما خیال دی ستاسو خو بنیادي زما بنیادي کار هم زمیندار بلکې د دې ټول کلي پیشه ده زمینداري پټو سره تعلق نو پټي خو به ستاسو خوښ هم نه پټي دي هملته به زه وایم چې لاړ شو ځکه پینتالیس کالو په عمر کې وفات شو نو ظاهره خبره چې هغه د روڼو خویندو بوج زه پکې مشر ورور وم هغه په ما شو نو یا به مې زمینداري کوله یا به مې مزدوري کوله سبا خو ما نه شو ویلی نو بس هغه په دغه باندې کېدای شي چې هغه ته ښه کښتۍ میلاو شي چې ښه کښتۍ ورته نه میلاو نه به ټوپ وایي کله یوې ته کله بلې ته کله بلې ته نو په دې سلسله کې دا خبره روانه وه ان دې چې دې نه تللي وو بیا هلته زما یو ترو هغه سره مو په بڼې کې
مصالې هم ټکولې د ارابونو کې مو کار کړی دی بیا ته به دا اوس ونه منې چې په کومه ورځ زه بانګیرم کې ستاسو دغه ترازو نه هغه هم په هغه ورځ د هغې ورځ باندې چې ما ته خبر راتلو نو پېښور کې اباسین میل جوړېدو په هغې کې ما ټټکي چلول سبا له بیا د هغې نه خو یو داسې هم که ستاسو په هکله باندې موږ چېرته معلومات پیدا کوو نو تاسو په پولیس کې نوکري هم څه موده کړې ده پولیس نه په فوج او پولیس دواړو کې مې کړې یس لومبی په پولیس کې بیا په فوج نه اول په فوج کې ښه نو که په دې حواله مو خبر خو د رنګوټیا نه زه په فوج کې خو مې ټول ټال یو شواروز تېر کړی و ښه جي او په هغه کې مې یو لشل ورځې تېرې کړې وې په پولیس لا ټریننګ ته نه و تللی پولیس فوج چې زه په لومبۍ ورځ لاړم نو هغه حوالدار موږ ته د شپې تقریر کولو وی چې تاسو راورسېدئ موږ د تارکلۍ ویو خو د بیا ته به دا اوس ونه منې چې په کومه ورځ زه بانګیرم کې ستاسو دغه ترازو نه هغه هم په هغه ورځ د هغې ورځ باندې چې ما ته خبر راتلو نو پېښور کې اباسین میل جوړېدو په هغې کې ما ټټکي چلول سبا له بیا د هغې نه خو یو داسې هم که ستاسو په هکله باندې موږ چېرته معلومات پیدا کوو نو تاسو په پولیس کې نوکري هم څه موده کړې ده پولیس نه په فوج او پولیس دواړو کې مې کړې یس لومبی په پولیس کې بیا په فوج نه اول په فوج کې ښه نو که په دې حواله مو خبر خو د رنګوټیا نه زه په فوج کې خو مې ټول ټال یو شواروز تېر کړی و ښه جي او په هغه کې مې یو لشل ورځې تېرې کړې وې په پولیس لا ټریننګ ته نه و تللی پولیس فوج چې زه په لومبۍ ورځ لاړم نو هغه حوالدار موږ ته د شپې تقریر کولو وی چې تاسو راورسېدئ موږ د تارکلۍ ویو خو د نن نه به تاسو دا هېر کړئ چې ستاسو سره دماغ نومې شی هم شته صرف غوږونه او اډر افسر اډر به اورئ تاسو دا مسله نشئ چې راته ووایي اور ته ودانګه ورته دې ووایي چې دا اور خو نه ښه نه دی او دغه تاسو حق نشته که هغه درته دریاب ښایي که ته وایي چې دا سړی وژنه ستاسو هېڅ حق نشته چې ته ووایي چې ولې ووژنم نو ته بس خپل دماغ چې کوم دی دا به یو طرف ته کېدی دې باندې ما ټوله شپه سوچ وکړو چې کومه زما خو چې کوم په باندې فخر کوم هغه خو ما ته خپل دماغ کار یو دی راته وایي چې دا یو طرف ته کېده نو چې سهار وختي کېدو نو ما څادر راغېستی ور بیا راغلی تاسو شاعري د کوم دور نه شروع کړه شاعري که رښتیا خبره نو دا خو د پخوا نه سکول کې ما به کولو سکول کې خو چې کومه دا خو بیانولی هم نشي خو یو هلک بل هلک پسې څه لیکلي بل هلک بل پسې څه لیکلي خو زما ښځې د دې وجه د را پیدا کېدو دا وه چې نوره خو زمونږ کورنۍ بې تعلیمه وه پلار یې کومه زمیندار وه په تور ټکي ککړ نه و خو مور زما چې کومه وه نو هغه د دې کاکا خیلې کورنۍ سره وه تعلق نو هغې به د پښتو دا کتابونه ویل پخواني نو جنګنامې او امیر حمزه داستان او دغه او احمد خان او دغه دا ټولې کیسې به هغه باقاعده داسې یو تخته وه په هغې پرتې وې نو ما به هغه کتل نو زما چې څونه خیاله دی دا د هغه ځای نه اثر تاسو هغه اثر ما اخیستی دی برق صاحب څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وویل چې ستاسو ژوند د ډېرو زیاتو کړاوونو او ازمېښتونو نه راتېر شوی دی او کله انساني فطرت دی چې دی ډېر ودردېږي د ده سوچ ډېر پوخ شي درد وي سوز وي پکې خو د هغې برعکس ستاسو میلان بیا مزاح طرف ته دی شوخۍ طرف ته دی دا څنګه دا داسې چې دی ډېر خلک په دې نه پوهېږي دا مزاح به همغه سړی لکه چې د هغه دردېدلی دا د جړا یو بل شکل دی زما خپل یو شعر دی چې دا لا بل رنګ زبېرګی دی د ناکامه په خندا شم دا یو بل رنګ زبېرګی دی ما په کال 1980 کې بانګ حرم اخبار ته راغلی په بانګ حرم اخبار کې مو څه ذمهوارۍ ترسره کولې هغه زمانه کې خبرونه ټول په ډاک راتلل که نه
نو هغه ډاک خبرونه کتل او هغه ټیکول او چاپ کېدو ته سمول او یا چاپ فیصله کول نه کول دغسې به ایډیټري مې هم ورسره شروع کړه هغې نه پس بیا کله کله به اداریه لیکل هم پکې راغل د شاعرۍ څو مجموعې ستاسو څه پورې د پښتو چاپ دي که نومونه یې راته واخلئ او څو د اردو چاپ دي د اردو خو شاعري نشته اردو کې ما شاعري نه ده کړې او هغه مزاحیه مې کړې ده لږ هغه هم د ټلویزیون په وجه چې هغې پروګرامونه به مونږ دا پیروډیانې او دا قوالیانې غوندې لیکلې که نه خو سنجیده شاعري ما په دې اردو کې نه ده کړې چې ما وی چې د اردو دومره لوی وسیع میدان دی چې ته پکې ممتاز مقام نشي حاصلولی نو بیا پکې هسې کار فضل دی پښتو کې خو یو ژبه خپله ده بل ځم پکې ممتاز مقام که کوشش وکړم نو څه لږ قابل ذکر مقام خو پکې پیدا کولی شم نو پښتو کې مې زیاته کړې ده دې اولنۍ مجموعه برېښنا دا هم پخ ورځو کې و چې زه بانګیارم کې چاپ شوم ومه بیا ډېره زمانه پکې دې منځ کې تېره شوه ځکه دې کې بیا موږ ټلویزیون ته لاړو څه نه و چاپ بیا برېښنا دویم دا مې چاپ کو بیا ورپسې باران بیا ورپسې اوس چې کوم اخري دی هغه دی دا زرغونه او دوه مجموعې مې د مزاحیه شعرۍ دی هغه چې بله ده انارداني او خنداګانې جړاګانې ګل جړی نثر مضمونه دی نثر مزاحیه مضمونونه دي ډرامې ته څنګه راغلی دا هغه لطیفه ته اورېدلې ده چې یو سړی ډوبېدو نه بل ورو دنګل او بچ یې کړو نو چې بار راووتو خلکو ورله شاباسي ټپو هغه وایي چې شاباسي صاحب په ماته دا دیکه ماله چاره کړې وه نو داسې وکړئ چې د خپلې غریبۍ دیکه راکړه نو دغه د مجبورۍ د کبله چونکې ډرامه عام طور لږې پیسې به هم ښې وي او دغه به مخ نو هلته مې ډرامې شروع کړې د ټي وي ډرامې هم تاسو لیکلي دي که نه ډېر شی مې لیکلي چې هغه 25 کاله پکې تېر شوي دي 25 کاله مو ټي وي له ډرامې لیکلي دغه ډرامې هم زیاتره مزاحیه به وي دواړه قسمه دي خو زیاترې پکې مزاحیه او دې کې مشهورې ډرامې څه تاسو ته نومونه یادېږي او هغه ډرامې وې چې سیریل به وکړه نه نو هغه بیا زیات په دې شو چې هغه به خلکو خوښولو نو عام طور د ټي وي پروګرام چې نو دا 3 میاشتې لپاره هغه پکې 2 کاله مو چلېدو نو هغه یو رنګونه رنګ په رنګ رنګارنګو دا یو څو دغه و تیر په هیر مو سل په لالي پورې مو دا پرسان دا ډېر باڼي چغ نو دا ډېر شی دي ما د پوره تعداد او دغه مو سیر دی افسانه مو لیکلی دی جي هغه زما لومړنی کتاب خو د افسانو د کشمیر غازي او ناول طرف ته مو توجه ګرځېدلې شب چراغ ناول دی برق صاحب ستاسو دیره مو کتله پټي مو کته بلکې تاسو مو هم ځان سره راوکړولی د کوره په پټو په پولو مو راوستی او عادت یې خو ستاسو ځینې غزلې ډېرې مشهورې شوي دي او یو غزل چې خیال محمد صاحب ویلی هر یو ګل دی پاڼې پاڼې د دنیا په هره برخه کې پښتنو اورېدلې او ډېره محنت ډېر خواري ورسره کړې ده نشته سایه غوټۍ کې هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سایه غوټۍ کې په سترګې کې هم خزان دی ویر ژړا د پخه دی کې هر یو ګل دی پاڼې پاڼې که نن داسې وکړو چې خیال محمد صاحب د ډېرو ورځو ناجوړه دی او پالج وهلی دی غریب د کوره بهر نشي وتلی اوس خو ښه دی نو داسې ونه کړو چې نن تاسو ته دا تکلیف هم درکړو د خیال محمد صاحب ته نه دا خو ډېر ضروري خبره ګورو
او غب شپ خیر ورسره محمد تاسو خو زموږ ولګي او تاسو یار دی خیر محمد خو زموږ د پښتو داسې وایي چې شمله ده هغه خو هغه چې د پښتو موسیقۍ نه وباسي نو بیا خو پکې څه پاتې نه او دي بالکل. نو چې تر کومې ژوندی دی نو تر هغې خو نن پکار به ده داسې وکړو چې د موقع نه فایده والو ما هم ډېرې ورځې پس کتلي یې نو خیر محمد له به لاړ شو او هغه سره به ګپ شپ ولګو وایس اف امریکا ډیوا اوس بوزي ښاغلی سعدالله جان برق د پښتو غزل د شاهنشاه استاد خیر محمد کور ته څوک چې د تېرې ډېرې مودې راهیسې د ناروغۍ له امله په کټ پروت دی راسره اوسئ او په بل کیسټ کې وګورئ چې دغه دواړه زاړه یاران په مودو وروسته کله خپلو کې یو بل ویني نو څه جذبات او څه احساسات لري په دغه ناسته کې تاسو دپاره په ژوندۍ بڼه د میوزیک یو خوندور محفل هم لرو د کیمرمینانو هاشم علي او شاهین شاه سره فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا